اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل کی محترمو د دې آیاتونو بشان نزول کی او ربط او مناسبت د ما قبل سره ولو وای چې زین تراشي. ما قبل مضامین داسې بیان شو چې رد شرک فعلی او رد شرک اعتقادي وشو او دا آیاتونه د شرک اعتقادي نفي کوي چې هغه متعلق دی د قسم سره، یعنی قسم به د الله جل جلاله په نوم باندې خوري، د غیر الله په نوم باندې نه خوري. ځکه قسم چې څوک د چا په ذات باندې خوري نه هغه د په ذهن کې عظیم وي، اوچت وي. نو ته چې په هر معامله کې قسم کې نو د الله په ذات باندې وکې او په غیر الله باندې باندې کې نو تعلق یې دغه سره دی چې رد د شرکی فعلی د شرکی اعتقادي. خوشان نزول باندې واقع باندې ځان پوه کین پایاتونو باندې به ال پوهیږي. اصل کې داسې شی و چې امام ترمذی رحمت الله علیه په ترمذی کې یو حدیث مبارک کې دا ذکر کړی دی او حاصل دا دی چې بودیل بن ورقه سهمی د قبیله بنو سهم سره د تعلق او خپل نوم یې سره بودیل یا بوزیل، بودیل وتم وی او بوزیل وتم وی. خو د بودیل لا قول چې کوم دی نو دا ډیر مشهور دی او د پلار نوم د ورقه دی. نو بودیل صاحب چې ونو دا مسلمانو د تجارت د پاره د تمیم داری او د عدی بن بددا دا دوه مرګریو د دو خدا دواړه عیسایانو. نو دای سره یو پیر دی د تجارت په خاطر باندې د کور وته دلو او دای سره دلو شام د دی لاړل په سفر باندې چې شام د لاړل الته کې سو تجارت د خرصولو اغستلو کو سامانونه واغستل او کله بیا مکی شریفی ته کړي د واپس راتل مدینه ته. انو پلار کې بودیل سیب چې کوم دین د مسلمانو او د ادو نور چېونو د عیسایانو نو د باندې بیماری رااله. خو هغه بیماری داسې و چې دی په دې خبره باندې پوه چې غالبا دا زما د مرګ هغه بیماری ده او زما د دینه بچ کېدل څه محال غونده دي. نو دو د دې نورو ملګرو نه په پټه باندې دا خپل سامان یو پیرس ټولیګو، دا خپل ټول سامان چې د سر سوره وو ځکه دا د درو خيارتیا علامتو دا غي یو پیرس ولیکو چې مثلا دی جام دی دغه کې دی فند کې ما یو ګلاس خیره یو می پکې جام خیره یو پکې چې کوم دنه مثال موبایل لې یو شکرای دا یو د چکې دی یو دادی او بیا یو خولي صادر کې داغینه یو خولي پاندو تاړو مضبوط او هغه چې کوم دنه سامانی پټ کو. بیا دا دواړه ملګری راوغختل او دی وی یو تمیم داریو او یو چې کوم دینو بوت د عادي وی دواړه ملګری زما به کلی ته ځي او شاید چې زما مرګ هم دلته کې راشي نو تاسو به داسې وکړئ چې دا سامان به زما واخلئ او زمونږ اهل بیت یعنی زما د کور خلکو ته به حواله کړئ ځکه چې زما مرګ کېدی شي دلته کې راشي زما د بیماری داسې ده چې واپسې می مجال نشته دی. بیا د غینه په پټه باندې هغه کم چټي چې لیکلو هغه د سامان په ویخ کې پټ کیږي خو د سامان ولو دړو. بهر حال دلته کې وفات شو او د عملګری چې کوم دی نو د یو سغه د چې کوم هغه کفن دفن وغه وشو او دی را روان شو. دی چې راتلل نو په لار کې یو بل توی دا سامان ګورونه چې دی کې کسینو ځان لبه دیوالو دی چې سامان اوس پړدو نو دی په کې هغه چټ نو لیدلې خو په هغه سامان کې یو جام پروتو چې د سپینو زرو نه جوړو او د سرو زرو میخونه او نقشونه په لګېدلو. نو دی یو بل دوی الکه ډیر قیمتي شی نه دی وی دې کنه وی راځه دا به پټ کو خو غږ بنه کو نیم بستا یو نیم بزمای
یعنی نیم سامان دا د دې جام چې سوره پیسې وشي جامو د اوبوس کړو دا جام چی خدا د سپیرو زرو نه جوړو په هغه زمانه کې او د سرو زرو میخونه او نقشونه پې لګېدلي نو یې غږ به نه کوو خو چې په دې باندې څومره پیسې وشوې نو دا نیمې به ستایي او نیمې به زمایي وی ډېره ښه ده دی رالل انو هغه جامې ترې راوشت کو او چې راتلل نو مکه شریفه کې یو زرګرو په هغه باندې هغه جام خرڅ کو او هغه پیسې دی په خپل آپس کې تقسیم کړي یو روایت کې دی چې تمیم صاحب وایي چې دا جام موږ په 100 روپۍ باندې خرڅ کړو په هغه زمانه کې یعنی 1500 روپۍ یو اغستې وي 1500 روپۍ بل اغستې وي دی چې رالل نو وارثانو ته دا خبره وکړه چې ستاسو سړی بودیل صاحب په لاره باندې وفات شو او دا سامان موږ له راکړی دی دا واخلئ لازمه خبره د هغې هغه وخت سره خفه شو سامان یې اوچت کو کور ته یې وړو چې کله هغې سامان وسپړدو نو د هغې سامان په ویښ کې یو چټ راووتېده یو فیرس و چې کله دی هغه وکتېده نو په هغې کې هغه دا لیکلي و چې یاره زما بیماري ده او زما وفات په لاره باندې غالبا ممکن دی نو ما دا سامان د خپلو ملګرو ته حواله کړو نو چې تاسو له درشي دا ترېنه واخلئ او سامان د دې چټ مندرجه ذیل چې ما څه لیکلي دي نو په دې کې هم دغه سامان پروت دی دی هغه چټ راوچت کو یو ته وایي ته راوچتو زه ته وم دې کې ګیلاس دی او جیش دی دې کې لنګری شته او شته په دې کې چې کوم دی نو تیچکې شته او جیش دی هلکه دې کې یو جام دی وی جام خو نه ښکاري ته وګوره دغه شی اوچت کا دا واړوه داسې وکړه نشته جي ښه دی رالل او دې دواړو کسانو ته ووی چې تاسو له زمونږ د ورور کوم سامان درکړو نو هغه موږ ته پوره میلاو شو خو لیکن یو جام په هغې کې غایب دی ایو تی تاسو څنګه وایئ چې دې کې جام غایب دی وی دا سامان په ویښ کې یو چټ پروتو یو رسید پروتو چې هغه رسید سره موږ کتل وکړه نه پکې نشته هغې ورته وښو دی ورته یې نه وی دا به تاسو هسې غلط لیکل کړي د ځان نه به مو کړي یا ستاسو ورور به نه پوه شوې زمونږ چې کوم دی سامان سره سوی مره موږ ټول سامان ناړو چټو پټو دا جامو پټو نوې دروغ را باندې مراړوي بهر حال د دې بخپل آپس کې چې کوم دی نو دغه وشو وی راځئ چې ځو نبي علیه الصلاۃ والسلام سره دی راللو نبي علیه السلام سره دعوه وکړه وی جی دکه شانتي زمونږ ورور بودیل صاحب چې کوم دی نو دی سره تللی او عادي سره او تمیم سره او دی دواړو د هغه د سامان نه چې کوم دی نو جام پټ کړی دی نبی علیہ السلام دی دواړه راوغوښتل چې راویې نو دی دی کې بله کونته کې ځان پوه کوو دا کومو کسان چې د مړي وارثانو دعوی کوله چې زموږ جام پټ شوی دی نو دی د په شریعت کې ویل کېږي مدعی معنی دعوا کرنے والا دی دعوه کوله او کومو کسان چې دا دوی عیسایانو دا جامې پټ کړو نو دی ته وایي مدعا علیه یعنی په دې باندې دعوه کولی شي او قانون د شریعت دا دی نبی علیہ السلام فرمایي حدیث دی البینة علی المدعی چې کله اختلاف پیدا شي په یو مسله کې نو مدعی چې کوم دی نو دی به دوه ګواهان پیش کوي والیمین علی من انکر او کوم سړی چې انکار کوي یعنی مدعا علیه دی نه به څه کوي قسم به کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه اصول مطابق د مړي وارثانو ته وی چې تاسو سره په دې باندې څه ګواهی چې دا جام د پټ کړی دی وی سیو موږ سره ګواه نشته خو دا سید دا سند دی را سره دا خط دی را سره چې زمونږ هغه بودیل صاحب موږ ته لیکلی دی نبی علیہ السلام چې هغه ولید نو ورته چې ټیک دا خو یو ثبوت دی خو ګواه نشي کېدی د ګواهۍ دپاره تاسو له دوه ګواهان پکار دي وی چې موږ سره خو ګواه نشته وی بیا زه دی له قسم ورکومه بس هغه یې راوغوښتېدل ورته وی چې بھائی ستاسو سره د سره ګواه نشته دی دعوی دار چې دا جام تاسو پټ کړی دی د الله نه ویریږئ که دا جام تاسو پټ کړی نو صحیح وینا وکئ او دا جام دی ته واپس کوي خبره به ختمه شي هغې وی چې موږ نه دی پټ کړی نبي علیه الصلاۃ والسلام هغې له قسمونه ورکړل او هغې دواړه چې کوم دي نو
قسمونه وخوړل په الله باندې چې موږ دا جام پټ کړی نه دی. نو دا مسله دې نم ثابته شوه چې کله په یو معامله کې د کافر سره اختلافي خبره رااله هغه د قسم ورکول شي د الله په ذات باندې بوله قسم ورکو. بهرحال هغه له چې کوم دین قسم ورکوي قسم وخوړو. پښتو کې خلک وایي شر ظاهر ته ګوري. بس نبی علیہ السلام دغه په حق کې فیصله وکړه دا جام دی نه پټ کړی زئی خبره ختمه نه بس فیصله وشو. سموده بعد سموده په دې کې تیر شو چې موده تیر شو نو د دې دا کسان چې د مکه شریفې ته راغلیو او چاته وی چې لکه په مکه شریفه کې یاد دې سو خپلو کې راغلیو چې لکه موږ مکی ته تللی ولته کې زرګر سره په دکان کې او جام پروتو هغه تاسو کم جام یادینم اک جام دی د ایران المکی شریفې ته زرګر سره چې معلومات وکړه مکه هغه له پیسې ورکړې وغه جام ته راواغست خو زرګر ته دا وی چې دا راته وای دا تعالی وچته وی دا د مدینې نه دوه کسان راغلیو د یو نوم عدی دی د بل نوم تمیم دی وی دا په ما باندې خرڅ کړو دا کله دا په پلانګي وخت کې مکه خبر راوته چې څنګه پکار و بس زیراله لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوباره دعوا وکړه ویجی زمنګ غجام په مدینه منوره کې راوته دي دا مکه شریفه کې د پلانګي زرګر سره او هغه چې کوم دین هغه وایي چې د امامانه خرڅ کړی دی اوس به فیصله روخ بدلیږي مکمل نبی دا ځای کې طالب خطا شيخه اوس دا ځای خطا کېدو دی دوره کې ما په دې ځای کې تشریح کوله مې طالبانو تاسو خطا کېږي نو دې ځای کې ځکه چې په مخ کې واقعیا در دې ځای پورې چراله نو باغی کې د مړي وارثان چې ونو هغه سوکو هغه مدعیانو او دا دوه کسان چې ونو دا مدعا علیو اوس په دې ځای کې معاملې مکمل الټه کېږي چې دوی وته وی چې دا جام چې کوم دی نو دا دوی په مکه کې خرڅ کړو مونږ راړو هغه دواړه چې راوغختې شو نو هغه داوا وکړه چې دا جام زمون خپل لې او د دې نمړي وارثانو داوا دا و چې دا د خپل نه دی زمون نه پټ کړی دی نو سپدی معاملې کې چې کوم دی نو د غدواړه عیسایان دا دواړه مدعیان شو او د مړي خاندان والے چې کوم دی نو دا مدعا علی شو اوس با چې کوم دی د غینه گواهان طلب کیږي او د له قسم ورکیږي ښا دا ځای لګ مشکل دی چې کله په شان نزول کې په دې ځای نه پوه کنه د آیت په حل کولو کې به مازه خلاص شي غوایت باندې به پوه نشي دې ځمان چې نه پوه چې لوګون ته کې دی کې اون خطې دی او مخ کې رستو سوچ نه شو او دی واقع باندې پوه نه وي دې ځای کې بیا ترجمه کې بندون خلی چې دا لاسنګ چلو شو وختي قسم غیله ورکو سیدایله ورکو دا لکېږي په یو معاملې کې یو سړی یو پیر مدعی او بل پیر د مدعی جوړې دی شي مونږ وایو دا دوه معاملې وي لومبای معاملې داوا چې غوي دی زمونږ جام پټ کړی دی دی وی مونږ نه پټ کړی دی مدعی اوس دا دویمه خبره د دې ځنه شروع شو چې دی وی دا جام زمونږ دی او د مړي وارثان وی دا د دې نه دی دا اوس دویمه خبره شروع شو نو چې کله نبی علیہ السلام د دوباره فیصله رااله نو نبی علیہ السلام دی عدی او تمیم دا وی دا جام د چا دی وی دا زمونږ دی تاسو سر په دې باندې څه ثبوت او گواهی وی زمونږ سره گواه نشته دی بل مړي وارثان دی وی دا جام د چا دی وی دا چې زمونږ تاسو قسم کولی شي چې دا د دې نه دی بالکل کولی شو نو نبی علیہ السلام هغه قسم اوس دی ورکو او دوی دوارو قسمونه په دې باندې وخوړل چې دا جام د دې نه دی بلکې دا زمونږ د غرور د بودیل سیب دی در دې پورې چې کله تاسو په واقع باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګیدو د دې په حق کې فیصله وکړه جام د غیله ورکو او د غینه تاوان واق صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بس دا سبق کاتی دی خان اگر چې یو لسمنټ لا پاتې دي خدا ځای ګرانون بس مې لګ دی خیر دی ویل شي خو چې تاسو په پوه شي ځان سره یو وظیفه دل در کوم دا ځان سره وای یا وهابو دا ځان سره ډیر وای د دې برکت دار چې ان شاء الله الله به در خپل فضل باندې ډیر صدر کوي یعنی خالی کوي بدینه د رزق دروازې به در باندې کولاوي د ماخام د موز نه بعد سورته واقعه ما خدا استویلې و او دا غي نه بعد د سورې واقعه نه بعد ځان سره یو د پاسه سل بیري الله الصمد د صمد معنا د غنی بے پروا تابم الله تعالی د مخلوق نه بے پروا کی بے حاجت بدی کی او حاجتونه بل خپل ذات نه پورا کوي
نو د ماخام د موز نه بعد چې سورۃ واقعه وای نو ځان سره یو د پاسه سل پیری دا وای ښه الله الصمد الله الصمد چې دا ته وای جیب د الله خالقینا مخلوق ته بده محتاج کینا او بل سار کې ځان سره خیر ټیم د ټیم ملاویږي انو یو د پاسه سل پیری ځان سره سوای یا وهاب یا وهاب دا ځان سره وای الله به د هبه کوي تخفی بدل درګي خپل ورکلنه او الله به مخلوق د محتاجای نه سادي دا سار کې یا وهاب او د ماخام د سورې واقع نه بعد وسره چې کوم دینه دغه وایي ښه دا الله الصمد ان شاء الله د دې برکات به بیا ملاوي